بسم الله الرحمن الرحیم د ایم ایس ایکسل پروګرام ته ښه راغلاست. نن به له خیر سره موږ تاسو په انزرټ ټیب کې چې دا څه وایو پیوټ ټیبل پیوټ ټیبل چې دا فکر وکړه د ایکسل پروګرام زړه ده او اکثره په انټرویو شیانو کې همدغه تاسو نه دا پیوټ ټیبل 100% دا پوښتنه درنه کیږي چې پیوټ ټیبل موږ اول استعمالو او څه وخت استعمالو. پیوټ ټیبل هغه وخت موږ استعمالو کله چې مثال کې چیرته د موږ یو ډیټا چې ډیره مثال ستونزمنه وي د هغې ریپورټ جوړول. مثلا څنګه ګوره اوس دلته ما دا یو ساده هغه راوستی مثلا ګوره د عدنان د ننګرهار کې ګوره د قلم شیان خرڅ کړي دي مثلا دغه کمپنۍ خرڅ کړې ده. بیا ګوره دلته راغلی ده بیا ګوره هغه په کونړ کې هم مثال د جنخال د چې کتابچې خرڅې کړي دا رقم ته مثال په کابل کې مثال د خرڅ کړی موضوع یې موږ نه اخیستی ده. دغه مثال دغه راپور د تاسو دا جوړ کړم دا رقم نور دغه نور کسان هم دي ځکه متعدد دی ولایت کې موږ څومره جنس خرڅ کړی ده همدا رقم د څومره موږ قلمونه خرڅ کړي څومره مثال موږ د کومې کمپنۍ جنس خرڅ کړی ده په څوم مقدار باندې دا رقم مختلف ریپورټ چې موږ تاسو شي کولو په یو ټیبل څخه موږ تاسو دا جوړولی نو راځم په یو ټیبل ته راځم دا خپل ډیټا شي دا ټول دا رقم ته سلیکټ کوم هر څومره ټول ډیټا په خپل سلیکټ کې دا رقم د بیا رسې په یو ټیبل باندې کلیک کوي کور سلیکټ که هلته هم سلیکټ کړي دې څخه هم تاسو سلیکټ کولی شئ. مثلا دا زه پاکوم مې ګوره کلیک کوم ډیټا ګوره چیک کوم هر څومره ډیټا ټول ډیټا به سلیکټ کوي A to Z ګوره دا رقم ته راځي. اوس ګوره یوز ان ایکسټرنل ډیټا سورس که چېرې تاسو نور ډیټا هم لرئ هغه بل ځای څخه تاسو ډیټا راخلی ورته نه همدا ځای ډیټا ما صحیح ده. اوس ګوره نیو ورک شیټ آیا دغه ډیټا چې ده اوس دا موږ په دې کوانټیټي کې وراړو که نه آیا په همدې کې مثال تاسو د پیو ټیبل جوړوئ او که نه مثال بل ځای کې جوړوئ که بل هغه مثال بل نوی هغه اخلئ ورکشیټ اخلئ نو همدې باندې کلیک کوئ ایګزسټنګ کلیک کړئ هلته بیا ځای به ورته ټاکئ زه ورته وایم نیو ما ته نوی پیج کړه ځکه چې دلته ډیټا ډېره ده ګډوډه کېږي رانه که نه کلیک کوم ګوره اوس به تاسو د پیو ټیبل څنګه دا خو ډېر ساده راغی نه دا ساده نه ده دا به تاسو چې کوئ دلته به ډیټا هغه تاسو به دلته یو دانه فلټر ده دلته به تاسو یو دانه کې راغورځوئ بیا تاسو چې پیو ټیبل دلته جوړیږي دغه فیلډ چې ده دغه فیلډ سیټینګ هم لري د سیټینګ څخه تاسو هم ګوره دا فیلډ دا ډیزاین وکړه نه زه ورته یم نه د ماته دا ډیزاین وکړه ګوره هغه ډیزاین یې ګوره بدلېږي را بدلېږي ورته یم دا رقم ته کړه زه د سپیکر ورغورځم یو دانه څه کوم سیټینګ تاسو خوښ یا سیټینګ ځان ته تاسو وټاکئ زه ورته نه یم دا سیټینګ خوښ ده او بل لیک چې دلته ګوره موو دغه پیوټ دا فیل چې ده که دلته ولاړه زه دا چیز نه مثال موو کوم چېرته موو ګوره کلیک مې کړه ګوره نښه پرې راغله اوس دا چیک کوئ هر خوا تاسو وړلی راوړلی هم شئ. زه ورته وایم مثال ریسایز بېرته مثال هغه یې کړه ماته ریسایز یې کړه ګوره بېرته ګوره داسې غټوم یې مثال دا هر خوا ته چې بولی سم بل چې د دې کې کلوز دا بندوي دا کلوز کې وره بند شو. اوس که چېرته موږ باندې کلوز موږ نه نښه ووله کلیک هم کړو د هغه غلطۍ کې ولګېده مثلا دا ګوره هسې موږ د پیو ټیبل زه کلیک کوم دا نور نه راځي نو دا به چېرته راسې ګوره کله چې پیو ټیبل باندې موږ کلیک کړو نو دلته ګوره پیو ټیبل یو دا مینو موږ ته راځي یو دا یو ګوره چې ده ډیزاین که چېرته یې باندې کلیک کړو نو دا شی کې دا ګوره بېرته ورکېږي ځکه دا صرف د پیو ټیبل پورې تړلي دي. نو راځم دلته ډیزاین هغه پیو ټیبل انیلایز دلته ګوره فیلډ لیست بېرته شی ګوره موږ ته راغی. اوس څه شی کوم اوس غواړم ما نه مثال ما ته وایي چې په دغه میاشت کې هر یو کس څو روپۍ جنس خرڅ کړی ده مثلا زه راځم ګوره کسټمر نیم په چې رو کې اچوم که رو کې اچوئ دا رقم رو کې راځي او که کالم کې واچوئ مثال چې کېږي کالم کې دا رقم ته راځي زه کوم تاسو ښه ښکاري ما رقم ته وایي هغه کې ګوره کالم یې دې لپاره درکړی ده مثلا زه ورته یم ټوټل ټوټل ورته ما چیک کوو ټوټل هر وخت چې دا ویلیو چې حساب هغه به تاسو چیک د ویلیو کې اچوئ ګوره عدنان دومره سیل کړه علي دومره سیل کړه ټول مې ګوره چیک موږ ته ټول جمع کړو. اوس راځم دلته ګوره که چې دلته ودرېږي هم مثلا دلته ګوره غواړم عدنان سم کړه ما ته از ایکول مثلا ګوره عدنان څومره جنس خرڅ کړی ده ګوره 100 جمع آیا صحیح ده او که نه بیا عدنان چېرته ده دغه ده 600 بیا جمع بیا چېرته ده دغه هلته ده ګوره 3 ځای راغلی د نوم
ګوره 3000 دلته اوس ګوره څو ده یو ټیبل کې ګوره 3000 همدا رقم دی یو کس دا رقم د موږ ته جمع کړی دا خو دا ګوره دا رقم د ښه نه ښکارېږي زه راځم دا چې ده دلته ارو ته اړوم ګوره ارو کې څخه راځي ګوره ډیټا یې تاسو کولی شئ ته مختلف ترتیب ورکوي اوس که چېرته مثال دا غواړې مثال دغه مثال دې نه ریموف کوو نو ریموف کولی هم شو ګوره لکه مخه کلیک کې ګوره ریموف فیلډ ګوره ریموف سو بېرته راوستل غواړې مثال کسټمر نیم بېرته راوستلی هم شو اوس وایي دغه 3000 خو راغی خو ده څه شی کړي چې دا 3000 راغی زه مثال د ګورې مه که چې دا ډبل کلیک کوي نو دغه ډیټا موږ ته بل یو بل شیټ موږ ته راوځي او هغه ډیټا موږ ته ښایي چې ده چې ګوره خرڅ کړي دي موږ نه اخیستي دي ما کلیک کومه ګوره دا ګوره ننګرهار کې چیک کړی په دغه ګوره دغه تاریخ غټ کومه ننګرهار کې ور چیک کړي عدنان ګوره موږ په دغه تاریخ په دغه نیټې باندې ګوره قلم یې اخیستی کومه کمپنۍ ولا څو یعنې پرایس یې څو لس مثال 10 کې بیا کابل کې د چې خرڅ ګوره موز یې خرڅ کړی کومه کمپنۍ ایچ پي دا رقم دا ګوره مثال 600 پرایس و د هغه څه دا رقم دا په کونړ کې هم د جنس خرڅ کړی دا رقم د دې څخه هم فلټر نور هم ریپورټ مثال د مشخص کولی شو دا ګوره نن مثال د کې مثال ډیټا ډېره وي زه ورته نه مثال ډیټا کې وایي ماته دې عدنان دې ننګرهار جنس کاره ګوره داسې هم موږ تاسو کولی شو مختلف یوزر داسې دې موږ کولی شو اصلا بیرته په یو ټیبل ته اوس که چېرته مثال دلته زه اوس خو د هغې څو اوس اوس راځم ورته نه ماته شی که د دې هغه هم ماته شو ما کله بوسټن مثال راپور وغواړي ماته پروډکټ هم ما دغه کرایوله د کوم شیان د خرڅ کړي کومه کمپنۍ خرڅ کړه اوس ګوره نه نو ګوره هلته هم ګوره مخکې ریپورټ چې کلیک که نه ډبل کلیک هم چې که بیا دا پرې راغی دلته ګوره هم راوځي ګوره موز یې اخیستی موږ نه ګوره مثلا نوټ بک د اخیستی ګوره پین یې اخیستی آیا اخیستی خو دی مثال اوس که ته پوښتنه کوانټیټي هم ماته شو که منیجران تاسو مختلف راپور غواړي زه ورته راځم کوانټیټي باندې اوس کلیک کوم کوانټیټي مثال دلته ویلو کې اچوو که ویلو کې واچوې ګوره ښه د څومره جنس مثال موږ نه ګوره د ګوره اخیستی ده عدنان ګوره موږ نه ټوټل 14 قلمه جنس موږ باندې په ده موږ سیل کړی ده چې هغې کې مثال 4 دانې موضوعونه دي 20 دانې کتابچې دي 10 دانې چې دي قلمونه دي که دلته هم تاسو مثال دلته وګورئ ګوره 10 دانې ګوره 600 قلمونه سوله دا رقم لاندې راځم مثال دلته ګوره عدنان 20 دانې ګوره دا څو ګوره 4 دانې ګوره دا ټول څو 14 دانې دا هم څو 14 مختلف راپور ده نه مثال هغه کوي که چېرته مثال دا خو هغه زور ته راځم مثال دغه مثال دلته نه غواړم دلته یې غواړم دلته یې ماته راوله ورو ګوره ورو کې هم موږ ته راغی ګوره مو څو دانې څو 4 دانې ګوره مو نوټ بک څو ګوره دا رقم ته هم موږ ته مختلف رقم راپور شته تاسو دې کې دا په یو ټیبل کې وغواړئ تاسو ته دا په یو ټیبل چې دا راپور جوړوي اوس که ته به نه مثال اول دې ماته دغه تعداد ښکاره سي موز دې وروسته مثال راسي داسې هم دغلته اپ ډاون هم کوئ ګوره اپ دا بره که راته ګوره دی بره که داسې ښکته کوې مثال بېرته دا راښکته که داسې درته ښه نه ښکارېږي ګوره هلته نور مختلف اوپشنونه ګوره موږ د ویلو د مثال دې نه ویلو ته اړی مختلف ګوره موو ټو این اخر ته بوځه موو ټو بیګین اول سر ته بوځه داسې مختلف تاسو هم دې باندې بیا تاسو دا کلیک وکړئ خپله پې کار وکړئ ریموف کوئ هم ورته همدا شی که بېرته ډاون یې که ښکته یې ګوره بېرته ښکته کړو دې ځای مختلف تاسو دغه سم کې چې ده مثال دلته هم تاسو مختلف دلته هم نور آپشنې هم درکړي دلته ګوره دلته مثال که چې د ګوره ویلیو فیلډ سیټینګ باندې کلیک کوئ سم نه غواړي کاونټ یې که راته د مونږ دا څو ځلې چې راغلی ده مونږ یې جنس اخیستی ده 3 ځلې چې ګوره دلته 3 ځلې مونږ ډیټا ډېرې مثال بیا ډېره ښایي ګوره دا 3 ځلې جنس اخیستی ده ګوره موز یې اخیستی ده نوټ بک یې اخیستی پین یې اخیستی ده علي څو ځلې مې راغلی مونږ نه جنس اخیستی علي مونږ نه 2 ځلې راغلی مونږ نه جنس اخیستی داسې مختلف تاسو دې کې شی کوئ راپورټ شیان جوړولی شئ مثال دې باندې کلیک کوم بیا راځم سیټینګ ته مثال اوریج یې ماته وښیه ټوټل دغه څو مثال اوریج مونږ نه تقریبا څو فیصده جنس زموږ نه اخیستی ده زموږ نه تقریبا ګوره له 1000 مثال څومره جنس اخیستی ده دا رقم ته ګوره لاندې که راښکاسې لاندې ګوره 15,000 چې ده
چې ګوره مختلف راپور تاسو شی کولی شئ جوړولی شئ. زه بېرته راځم ورته هم دا سم کا جمع کړه ټوټل ما ګوره مثال بېرته هغه کړه ټوټل ګوره ګرینډ ټوټل هم موږ ته وښود چې دغه مثال تاسو دومره جنس اخیستی مثال خرڅ کړی ده یا اخیستی ده 440,480 روپۍ. اوس که چېرته به اوس تاسو نه پوښتنه وکړي مثال ما ته د دغې شیانو شی که ریپورټ جوړ که خو په چی جوړ که په زون په سطحه ریپورټ مثال دنه غواړي دم سره مختلف ریپورټونه خلک په ادارو کې جوړوي. یو ټیبل دا ښه والی ده ګوره چې یو ځل که نه فارموله نه هغه هېڅ نه اړتیا نشته خپله هر شی چې کوي خپله یې کوي. اوس ما ته ګوره دا زه دلته هم اچولی سمه ګوره پروینس باندې بیا مثال دې مثال ته مې باندې کلیک کوم دا چې کومه موو ټو ویلیو ده ګوره دا که موو کولی موو ټو کالم باندې وهکه ګوره کونړ کې چې جنس فرق کړي دلته راغی لغمان کې چې موږ مثال جنس اخیستی هغه دلته ګوره راغلله لغمان ګوره داسې هم تاسو راپور جوړولی شئ. او یا مثال دا ته غواړې فلټر کې ته ګور مختلف راپور مثال بل رقم ښکاري که زه ورته نه دا رقم ته فلټر کې کومه چې مثال ماته د هر یو ولایت که راته ووایي فلانکي ولایت ته ښکاره کړه ورته هغه ولایت اتومات ته ښکاره کوم. مثلا ورته وایي کابل کې مثال ما کلیک کوم کابل کې جنس ماته ریپورټ را کابل کې تاسو څومره جنس خرڅ کړی ما اوکې که ګوره د کابل یې مونږ ته کابل کې عدنان جنس خرڅ کړی مثال هم خرڅ کړی ده پیموز هم پرې خرڅ کړی ده 100 دانې دا رقم د علي ده ګوره نور ډیټا چې سوه ټول په هغه سوله مثال دا بیا د چې کومه حال کومه ټول ډیټا ماته راوله اوکې کومه که چېرته پوښتنه وکړي تاسو مثال ډېر ولایتونه یي غواړي مثال ته 2 ولایته یا 3 ولایته ماته شو که دا خو مونږ یو ډیټا دا رقم سلیکټ کوو که نه ګوره بل سلیکټ کوم بل راځي نو دې لپاره ګوره د اپشن یې ورکړی ده سلیکټ ملټیپل آیټمز مختلف آیټمونه ماته ګوره دا رقم اوس کلیک کړی هغه ورته وایم د کوم مثال د کابل او د ننګرهار ډیټا ماته شو که دې کې مثال څومره جنس خرڅ کړی ده ګوره کابل کې څومره جنس خرڅ شوی ننګرهار کې څومره جنس خرڅ شوی ده او د ټوټل دومره جنس خرڅ شوی ده. دا رقم ته که چېرته تاسو ته مثال په ډیټ وایس وایي چې دغه میاشت کې موږ څومره جنس په دغه 2 ولایتو کې خرڅ کړی نو هغه به څه رقم ده که هسې مختلف ریپورټونه تاسو جوړولی شئ. راځم دغه ډیټ هم راغله دا هم ګوره فلټر کې اچومه کالم کې هم اچوی دلته هم ګوره اچوی کالم ګوره دا رقم بیا کوي زه ورته نه ځکه مشخص راپورټ شي ریپورټ هغه چې یا مشخص ډېر لږي دا کلیک کومه اوس څه شی ده دلته ګوره تاریخ وایس هم تاسو مثال کولی شئ چې ورته ګوره ملټیپل باندې کلیک کړئ مثال وایي څه شی کې ورته دا ټول دغه 12 میاشت نه ګوره لرې کومه تاریخ کلیک ګوره ټول مې لرې کړو ګوره 11 میاشت 11 میاشت کې آیا موږ جنس خرڅ کړی که نه ګوره هم ګوره په ولایت په سطحه سو ګوره هم چې شی سو هم د میاشتې په سطحه چې دغه مثال دغه میاشت کې دغه 11 میاشت کې موږ څومره جنس خرڅ کړی ټوټل هم موږ ته وښودو داسې مختلف ریپورټ شیان موږ تاسو جوړولی شي. راځم دا شی کومه بېرته دا آل کومه د دې ځای څخه هم دا کولی شئ او دې ځای څخه هم تاسو شی کوئ کلیر فلټر کولی شئ کلیر فلټر داسې مختلف ریپورټ شیان موږ تاسو جوړولی شو. بل چې دا ګوره دا هلته چې دا خو د ګوره ټیبل انیلایز کې چې دا دلته ګوره پیو ټیبل ده کوم نوم دی پیو ټیبل ته ورکړئ مثلا ورکوم ریپورټ بېرته راځم ګوره ما کلیک کوم سم چېرته چې ولاړه ګوره اکټیو فیلډ موږ ته ښایي کوم فیلډ کې تاسو ولاړ یئ دغه سیټینګ چې ده دا ګوره دې څخه موږ تاسو راوستلی یو څو مثال د ګوره ورته وایي کاونټ او بل شی ماته واخیست مختلف هغه او دې څخه هم تاسو شی کولی شو په شارټ طریقه باندې دې مې ګوره کلیک کړه فارمیټ سیل آیا دې کې ګوره فارمیټ مثال هغه اړتیا نشته چې ته هم مینو ټیب ته لاړ شي هلته مثال فارمیټ شي دې څخه هم فارمیټ ورکولی شي ما کلیک کړه فارمیټ سیل ګوره نمبر راواړئ مثال کرنسي غواړئ کوم نه فارمیټ چې دلته غواړئ مثال ډېر ته کوم فارمیټ ورکړئ هغه ټول فارمیټ شیان چې هلته دي دلته هم تاسو یوز کولی شئ مثلا دلته راځم کرنسي ما کلیک کومه دا اوکې کومه ګوره رایټ کلیک کومه فارمیټ کې چې کوم مثال نمبر دا کرنسي ده مثال کرنسي ورکو کومه کرنسي ورمخ کرنسي ما نه وټاکلې نه نو زه هم ډالر کا ساین ورکړم
د شي څه ګوره کرنسي ورکړه. دا رقم مختلف فارمیټ تاسو ورکوئ. کنټرول زیډ واخلم بیا مثال بیا کلیک کوم فارمیټ مثال فارمیټ خو بیا تاسو بیا خپله وکوئ. نمبر سه نمبر فارمیټ هم د دې څخه مثال دا هم ګوره ما فارمیټ شیان ورکولی شو. دا بیا کلوز کومه بیا راځم دلته مثال ریفریش کو درته کوي remove sum of total مثال sum of total remove کړه دا ګوره سمرایز دا ګوره کاغه ده که نه سم ده. دا رقم دې اوریج ماته راوکاږه ګوره اوریج مې هم دا رقم در راوکاږه. مثال بیا مثال دا اوریج نه غواړې میکزیمم یې وکاږه په کوم میاشت کې د مثال په کوم شی د ډېر خرڅ کړی ده. ګوره دا د نظر په هغه کس باندې چې کوي موږ ته کوي ښکته پورته کوي. دا ګوره د عدنان عدنان ګوره موزډ مثال موږ ډېر خرڅ کړی ده دومره روپۍ باندې. دا رقم د هر یو کس څومره جنس خرڅ کړی هغه خپل نوم کې شی کوي دا سورټ کوي مینیمم. ګوره مخکې 2016 که نه اوس ګوره څو سلسله رقم مختلف تاسو هغه راپور تاسو درکوي. میکزیمم دا شیان بیا نو خپله پروډکټ دا شیان بیا خپله وکوئ. مثلا نه بیا سم باندې کلیک کومه بیا راځم دې باندې مثال دا رقم ته مثال فیصدي باندې ګرین ټوټل ماته شی که فیصدي باندې وښایه. خو فیصدي باندې ګوره د هر کس ګوره بېله بېل فیصدي اخر ګرین ټوټل ګوره 100 ده. 100 کې مثال ګوره ولي څه 40% د جنس خرڅ کړی ده. زبي مثال زبي الله ګوره 1% خرڅ کړی ده. ګوره هر یو کس ته ګوره ټوټل کړی مطیع الله مثال 9% زه ولې چې 9% که چې د 15000 موږ دنه شی کوو د موږ نه جنس اخیستی ګوره 15000 هغه دا رقم دی که تاسو څه رقم ثابت غواړم مثال فیصدي مثال نه غواړم بېرته یې باندې کلیک کوم. دا رقم ګوره مختلف هغه دی تاسو ګوره څه رقم مثال ټوټل هغه تاسو راکاږئ ګوره فیصدي ټوټل ده. دا مختلف دې تاسو شی کولی شئ راپور شیان جوړولی شئ. ورته شی کوم نان کالکولیشن بیا راځم دلته ګوره فیلډ سیټینګ دا مخکې هم هلته ولوست مثال اکاونټ شیان چې موږ کول هغه رقم د مثال دا خو کېږي. بیا راځم مثال سیټینګ څخه هم تاسو دا کولی شئ. بیا راځم چې من دا کلیک کوم راځم دا رقم ګوره هاید دغه پیوټیبل چې پیوټیبل آپشن چې دا هم دا مثال د څه خاص هغه نه ده د آپشن شیان کې مثال ځینې تغیرات پکې راځي. بل چې دا مثال هاید ګوره دې هم دغه مثال دا فیډ هاید کولی شو که دا د مثال د ایکس بټن ووهو او دې څخه هم موږ چې کوو هاید کولی شو. ګوره کلیک ګوره هاید شو. اوس هر څومره هر خوا کلیک کوم دلته کلیک هم نه راځي. نو راځم بېرته پیوټیبل ته دلته فیلډ لیست ما ته بېرته راوله. بل چې دا دې کې مثال سلایسرې دي. څنګه سلایسرې مثال سلایسرې موږ مختلف استعمالولی شو. سلایسر مې کلیک اوس څه شي سلایسر ته غواړئ آیا د کس مثال ډیټا دا هم قسم فلټر دا مخکې هم تاسو ولوسته ولدا لږ راغلی دا به تکرار کړو. ورته یو ماته سلایسر یې دی راواله بل سلایسر چې شي راواله ماته د مثلا د کمپنۍ راواله. هغه مختلف سلایسر تاسو مثال په یو وخت کې شی کوئ استعمالولی شئ. مثال دا زه کلیک کوم اوس ګوره که دلته مثال زه ډیل باندې کلیک کړم نو بیا د شی کې د هغه د ډیل ماته ښایي. ګوره ډیل کمپنۍ کې شی موږ سیل کړی ده په ډیل کمپنۍ کې ماته هغه وښایه ماشو ګوره ماشو کې خو مثال مطیع الله خرڅ کړی که نه و هم خرڅ کړی عدنان خرڅ کړی عدنان ګوره دا خرڅ کړی. داسې مختلف راپور مثال موږ تاسو شی کوو په یو وخت کې سره جوړولی شو. بیا دا خو مخکې موږ تاسو ولوستل چې مثال دا مخکې تیر درس کې چا نه لوستم نه وي کتې هلته یو دې څخه مثال دغه فیلډ ته مثال دې ته موږ رنګ ورکو بل رنګ ورکو نه مختلف رنګ ورکولی شي. راځم شی کوم دا بېته کوم ساده پوره کوم ورته دا هم ماته پوره ډیټا ماته وښایه. دا شی کوم کلیک کوم کیبورډ څخه ډیلیټ بټن وخم دا هم ډیلیټ کوم. بیا راځم پیوټیبل ما کلیک کوم پورا پیوټیبل انالایز دې باندې بیا کلیک کوم. دې باندې چې کلیک کې اوس چې دا ټایمر ده ټایمر دا یو چې دا ګوره ښه په ایکسل کې تل هڅه کوئ چې دغه نیټه چې لیکي تاسو دغه کلوز کوم. دا ما په اول ویډیو کې هم تاسو ویلي چې دغه میاشت چې دا منت دا به اول سر کې لیکئ او د هغه چې دا نیټه تاریخ دا به چې مینس کې لیکئ او کال اخر سر کې. نو بیا ایکسل پروګرام چې دا تا خپله ډېر کار کوي. ځکه مثال دلته که چېرته موږ میاشت ولیکو تاریخ ولیکو اول سر کې دلته مثال میاشت ولیکو نو بیا دا کار نه کوي. نو راځم چېرته ټایمر ته
پیو ټیبل شي چې ګوره انسرټ ټایم لاین مثال ډیټ. اوس کله موږ سره ډېرې میاشتې نو هغه هره میاشت چې درته کلیک کړي د هغه میاشتې ګوره سیل موږ ته ښایي. و ډسمبر ته مې نومبر راته وښیه مثال د اکتوبر د اکتوبر د کلیک اکتوبر د هره میاشت ګوره خپل هره میاشت دا رقم دا ټایمر دا رقم دا چې تاسو هره میاشت باندې کلیک کوئ نو ورته نسل تاسو نیټه شیان وټاکئ تاریخ د نو کلیک کا د اول تاریخ تر 20 تاریخ یا 10 تاریخ پورې ټول د تاسو ډیټا شو کوي. دا بیرته مثال ورته هم ډیټا ماته پوره کلیئر کړه ګور بیرته دا رقم د ټایمر څخه هم دي هم تاسو دا رقم د ډیزاین نشانه بدلول را بدلول شي. دا ټایمر دا نه خو نه دا رنګ ته کړه تمدار ټایمر دا رنګ دا رقم تاسو مثال مختلف دي کې فارمیشن کولای شئ. دا به ډیلیټ کومه بیا دې باندې کلیک کومه راځم پیو ټیبل ته ولې کې دا ریفریش ډیټا چې دا چې شي کېږي ریفریش کوي څنګه مثلا دلته مثال زه که چېرته زه مثال دغه ګوره عدنان دب که نه څه شوی بل دغه کومه و 3010 کې جنس فرض کړی که نه زه راځم د کوانټیټي کې د شی کومه مثلا دغه موضوع مثال څلور دانې دي دا زه موضوع کومه 10 دانې دلته راځم ګورم چې کول د ګول ته هماغه 3010 ده هېڅ ډیټا کې دلته چینج هلته موږ چینج کړل د چینج پکې رانغی نو هر کله چې هلته ډیټا اضافه کړې تاسو نو د ریفریش ریفل د کلیک کې ریفریش ګوره اتومات شی سو زیات سو او که چېرته ریفریش آل څه معنا مثال په یو وخت کې تاسو مختلف کسانو لکه اوس دا دلته مثال ډیټا ډېره کړله دا رقم ته دا چې د 8 دا 10 دا رقم ته دا 10 دا 12 اوس که چېرته دلته مثال ریفریش موږ ځکه اوس ډېر دوه درې ځایونو کې موږ چینجز راوسته که نه نو دلته مثال دې ما چې اوس به چېږي ریفریش آل به کلیک کوي دا مثال ځکه ډېر وخت کې کسان ځایونو کې موږ چینجز راوستی ده نو څنګه چې مثال ریفریش آل کلیک کوي نو ورته دا ټولو کې شی کېږي تغیرات راځي په یو وخت کې. بل ګوره چینج سورس ډیټا دغه ډیټا چې دا اوس موږ چېرته دلته بل کس راغی مثلا په همدې نیټې باندې بیا مثال متیولا راغی او باندې چې شی کو جنس فرض کړو چېرته هغه ویوړو مثلا لغمان ته ویوړو چې شی ویوړو ورته هم لیپټاپ ویوړو لیپټاپ هم مو واخیسته کومه کمپنۍ وه ورته وایم دا بل شی ډیل ویوړو څو روپۍ قیمت یې 20,000 څو دانې ویوړل 2 دانې دا 140,000 اوس دلته چې زه راسو ګورل د شی کې ګوره هغه د متینا ډیټا کې ګوره چیز شوی ده هغه هم نږدې څومره ریفریش موږ کلیک کوم په هوټل دغه نو د متینا ډیټا چې کېږي ګوره ډېرېږي نه ګوره چینج سورس ډیټا چې ده ډیټا کې چېږي چینجز کې اولي مثلا ما کلیک کې ګوره بېرته موږ اولني ټیبل ته بیایي دلته موږ ته وایي د سر تاسو شی کوئ سلیکشن کوئ راځئ ما کلیک کومه بیا دا رقم شی کومه مثلا دا ګوره ټول پاکومه راځم بیا شی کومه دا رقم سره بیا سلیکشن کومه د دې لپاره چې بیا تاسو سلیکشن وکړئ اوکې اوس ګوره متیلا ډیټا کې ګوره چینجز به راغلي ګوره مخکې 1500 15,000 اوس 100 50,000 او 500 اوس که چېرته مثال دا ګوره فلټر کنیکشن چې ده اوس زه مثال د هغه سلیسر اخلمه پیو ټیبل ته راځمه دلته شی کوم سلیسر چې شي مثال ورته وایم باندې په نوم باندې ماته راکړه کسټمر نیم باندې ودې زه کلیک کوم د ډیټا کې خو چینجز راځي که نه سلیسر ګوره کار کوي اوس که زه چېرته بل مثال هغه واخلمه دا مثال دلته درویږمه راځم دلته شی کومه د بل بیا نوی شی کومه پیو ټیبل اخلمه انزرټ مینو ته راځم انزرټ مینو کې شی کومه پیو ټیبل دې مثال دا ډیټا ګوټو ته سلیکټ شوله اوس چې شی ګو همدې کې کې که نه نور نه یوز ان ایگزسټینګ زه خپله موبایل لوکیشن بل د شی موقعیت ورته ټاکې زه راځم چېرته دا نه هم وکنه و دلته ورته درېږم ورته یم دلته ماته همدغه شی که جوړې که پیو ټیبل شی اوکې کې دا اوکې اوس ګوره پیو ټیبل راغی هغه اوس په نیم ده که نه زه اوس ورته وایم چې نه خو پروینس ماته ډیټا راوله کوم پروینس سره څه شی دی د پروینس باندې ټوټه دې راته وښیه
اوس که چېرته دلته مثال زه نیم باندې کلیک کوم دلته چې کېږي تغیرات پکې نه راځي نو د دې لپاره به څه شی وکړئ دلته ګوره فلټر ګوره هغه ده کنیکشن ده کوم یو ده د ګوره شیټ 9 ده که نه اوکې که اوس کله زه کلیک کوم ګوره دواړه کې اوس تغیر همدې کې ورته تغیر راځي همدې کې زه بېرته ته یم ټول ډېټا ماته راوله څه شی کوم کوم بېرته او بل چې دغه باندې که چېرته کلیک کوئ مثال تاسو چې کوئ ملټي هغه ته هم پکې راوستئ ملټي شیټ دې هم دې کې راځي مثال دا رقم دا غټه وړه کې کولی هم شئ اوس راځم چې کوم دا بېرته ډیلیټ کوم یو ګوره که دا که چېرته موږ تاسو دا رقم ته کلیر وکړو دلته درېږم یو ټیبل ته راځم اوس دلته چې دا ګوره کلیر ده کلیر آلی کې دا رقم د رئیس خو ورک نه سو نو دا به شی کې بیا به دا رقم دا ټول سلیکټ کړئ دا رقم ته راپسې هوم ټیب ته هوم ټیب کې د شی ده کلیر کې د شی کې کلیر آل د شی کې مکمل د منځه ځي بیا راځم دې ته یو ټیبل بیا راځم دلته شی ګوره کلیر چې دا کلیر په کلیر فلټر مونږ ته کوي مثال کلیک کې ګوره کېږي کلیر آل مثال دا ټول دا شی کې پاکېږي کنټرول زیډ وکړم بېرته مثال راسه سلیکشن اوس سلیکشن مونږ څنګه کوو دې کې درېږم انټایر پیور ټیبل ټول پیور ټیبل ماته سلیکټ کړه اوس چې کوم ویلیو ماته ویلیو هغه سلیکټ کړه ګوره دا بیا کاپي کوئ اډ کوئ یا مثال دغه لپاره ده لیبل د مثال داسې مختلف تاسو دا چې کوئ شئ لیبل موږ دغه ګوره دا لیبل شیانې ګوره موږ دغه کړل بلې کې چې ګوره موو پیور ټیبل او دا دغه ا او بي کالم کې ده دا ورډ موو کوم ګوره کوم پیور ټیبل موو باندې کلیک کوئ اوس همدلته کې بل چېرته بیا یې دلته هم دا اګزسټنس ده همدلته بل چېرته نه بیا همدغلته یې راوله دا خو دلته ده که نو ته ماته دلته راوله اوکې که ګوره پیور ټیبل څه حرکت یې وکړو دلته ګوره راغی همدا رقم ته موږ په پیور ټیبل کې چې کوو دلته ځینې فنکشن شیان هم یوز کولی شو مثال دلته کاونټ کې مثال هغه کې دا رقم په فنکشن هم دې کې تاسو شی کوئ انزرټ کولی دلته مثال باندې کلیک کوئ مثال ماینس کوئ جمع کوئ دا رقم تاسو مختلف فنکشن هم دلته یوز کولی شئ بل چې دا ګوره د بل چې دا خو به لږ وروسته بیا ولولو بل چې دا ګوره فیل خو مخکې دا بټن چې دا ګروپ دغه ګروپ پکې راولئ که نه راولئ دا ګروپ بټن ته ګروپ بټن ختم یې ګوره ساده نسي راوړی ګوره ساده سورج چې کوم کلیک ګوره نور هغه پرې نه راځي ورته نه دا ګروپ دې پکې هیډر دغه روح چې دغه مثال لرې کتې نه ګوره دی لرې کړه ته ورته یم راوله راوستم ګوره پیور ټیبل چارټ چې دې څخه هم راوستلی شو او خپله د انزرټ مینو د پیور ټیبل هغې ځای څخه هم موږ چارټ راوستلی شو اوس اول چې کوم ګوره ریکومینډډ دا بیا وروسته دا دواړه موږ وروسته لولو دې کال ته وروسته شته دي بیا پیور ټیبل کې دلته چې کوو دلته مختلف راپور شیان به مو جوړوو مثلا ګوره پیور ټیبل چې دا مثال دا ډو ناټ شو سب ټایټل سب دا ګوره ماته مه ښایه ګوره دا رقم کتل نه غواړي دا ډیزاین ده که مطلب دا رقم ته ګوره ماته راوله دا رقم مثال دا کتل نه غواړي مطلب مثال ټاپ ته یې راوله ګوره دا رقم ګرین ټوټل یې که دا رقم د ریپورټ مثال نه غواړي داسې هغه یې که امپیکټ یې که دا رقم د ګوره غټ کوانټیټي ګورل ده ګوره هر یو د کوانټیټي ګوره هلته راغله داسې مختلف شکل تاسو کې دا ډیټا جوړولی شئ مثال دا رقم ته نه غواړې ټایملاین یې که ټایملاین یې که مثال ټول بار ګوره هر یو مثال خپل هغه ته یو مثال ولیکه ګوره موز ده لس دانې دي څو دومره هغه کې مصوم سب ټوټل څو شو ګوره څو شو 6000 څه ګوره 6000 موز نوټ بک څو 20 دانې نوټ بک هر څه د اخیستې دي 600 روپۍ سي ټوټل نوټ بک دا د هر یوې راوستل ورته سب ټوټل یې ماته مه راوله 6000 ګوره 6000 دا خرڅ کړي دا درې ده مثال 600 ده سل ده ګوره سب ټوټل کې 600 رانغلله
دا رقم د ګوره مختلف راپور تاسو په کوم شکل کې تاسو غواړئ هغه رقم راپور تاسو پکې جوړولی شئ. دلته راځم مثال آفر یې کړه دی نه کې مثال دی یې کړه دا رقم ته کړه. ګوره مختلف تاسو رقم هغه پکې کوئ تاسو د راپور شین تاسو ګوره ریپیټ هر یو کس ته مثال خپل نوم راوله که نومو کې ستونزه وي مثال غلطیږي یعنې دا رقم د هر یو کس ته مثال نوم راوله ډو ناټ شو مې راوله اوس به بلینک ده د دې هر یو نوم شاته ګوره د هغه شاته چې که چې هغې ختمیږي داسې یو خالي بلینک پکې راوله چې زه پرې پوه شم ګوره ورته وایم ریموو بلینک پکې مه راوله. هیډر ګوره چې دا رقم دی مه کلیک ور هیډر چې هیډر ګوره اخوا کېږي ګوره هر یو نه ګوره چې ساده لیکل ټول شول ګوره ورته نه هیډر پکې راوله بېرته ګوره دا نومونه شن ګوره بېرته ډبل شول تېز رنګ یې واخیسته. مثال دا رقم ده ګوره کالم ګوره کالم هیډر مثال کالم هیډر کې وکړه اوس دا کالم هیډر نه لرې سو ورته نه هیډر ورکړه ښه ښکاري ګوره. بل بلینک روز بلینک ګوره د هر یو منځ کې ګوره دا رقم ده رنګ راوله ته می راوله ساده لیکل یې راوله. پین کالم د اخري کالم د شی که دا رقم د رنګ ورکړه. که چېرته داسې هم مثال دا رقم ته هم وکړو مثال یا مثال دا دواړه لرې کړه دې ځای سره هم تاسو شی کوئ رنګ ورکولی شئ ګوره. اوس راځم دا هم کلیک کوم اوس راځم دلته ګوره شی کومه دلته نور مختلف ډیزاینونه دي رنګونه یې دي چې کوم یو ډیزاین تاسو پکې خوښ یو ټایم دا رقم تخمین تاسو مختلف یو ټیبل چې دا یو غټ هغه ده که چېرته بیا مثال ما وخت پیدا کړو تاسو ته مثال په هر رقم د پیداره کې چې استعمالي پرکټیکل د هغې هغه هم درته وښیم خو دا داسې یو اورال اوروي وله دا و د نن ورځې درس د پیو ټیبل د خیره سره. او بل چې پیو ټیبل کې چې دا دلته مونږ تاسو ګوره ښه دلته چارټ کوم چارټ چې د ګل د پیو ټیبل کې چېرته زه چارټ هم انزرټ کوم ګوره پیو ټیبل چارټ کوم رقم دی غواړئ زه ورته دغه مثال ګوره دلته مختلف چارټونه دي هر چارټ تاسو غواړئ هغه چارټ تاسو شی کوئ راوستلی شئ. زه ورته ماته دغه څه دغه یې ما خوښ ده دا ما اوکې کړو پیو ټیبل چارټ ګوره د همدغې ډیټا چې ده چارټ یې موږ ته راوسته. اوس په دغه ډیټا کې ګوره پروینس هم دي که نه دې ځای څخه هم تاسو فلټر کولی شئ ګرافیکس سټایل کې دی ورته مثال دی کابل ماته شو کوي ګوره بیا دې د کابل یې موږ ته شو کړله داسې مختلف تاسو هغه دې کې شی کوئ درته بېرته د آل که مثال ټول یې کړه. فلټر د نوم څخه هم تاسو دې ځای څخه هم تاسو فلټر کولی شئ په نوم باندې پروډکټ باندې هم تاسو فلټر کولی شئ کوانټیټي په حساب باندې هم تاسو شی کوئ مثال دا فلټر کولی شئ سورټ کولی هم شئ تاسو دا رقم ته دلته مثال چارټ ایریا دا سلیکشن دا رقم نور پکې د شیپ اضافه کوئ دا شیپ باندې کلیک کړئ دا راول پکې شیپ دې کې لیکل غواړئ مثال دغه شیپ ته ډیزاین بل رنګ غواړئ مختلف هغه دې کې مثال ګوره داسې دا رقم ته مثال دې ما زه کلیک کومه کله چې دا چارټ راسي ګل د یو دې چارټ سره یو بل هم اضافه کېږي چې هغه دا فارمیټ دا رقم د هغه څه مثال فیل کول غواړئ رنګ یې مثال دغه د چارټ رنګ بدلی را بدلی ګوره هر رنګ چې ورکوئ هغه رنګ ورکولی شئ تاسو چې کوم رنګ هم خوښ وي. زه ورته وایم چې دغه رنګ نه خوښ یې رنګ چې لږ پیکه سي آوټلاین مثال راوستلی وای چې دا بارډر شیان چې کوم رنګ یې والي ګوره سور شو. افیکټ کوم افیکټ ورکول غواړئ افیکټ هم ورکولی شئ. دا رقم دا خطونه شیان چې دي دغه ته مثال بل شیپ مثال بل ډیزاین وکړ ګوره خطونه شیان ګوره په دا رقم شکل کې راغلل مثال دغه خطونو ته مثال رنګ یې ورکول غواړئ آوټلاین رنګ یې غواړئ دا آوټلاین رنګ مختلف تاسو دې کې چینجز پکې راوستلی شئ. ډېره دې ما زه کلیک کومه فارمیټ کې داسې مختلف تاسو شی کو دا لازم کلیک کې مثال دا ټوټل لګا ټوټل مثال په ځای تاسو بل شی نوم ورکوئ مثال د هغه دا رقم ته وګوره نوم ورکوئ مثال لیکمه ریپورټس دا مثال غټه وړه کې کول غواړئ چې مختلف تاسو هغه پکې شی کوئ داسې کولی شئ تاسو دې کې حرکت ورکوئ دې نه مثال خواته ویسه کته چې تاسو شی کوئ دا راوستل چې بیا یې هغه بولی شئ تاسو بل په دې کې فارمیټ سلیکشن دا داسې بېرته مثال دغه ساده لیکل
دلته ساده مثال ګور تغیرات پکې ما راوستل ته ګوره ریسیټ ټو میچ سټایل بېرته میچ سټایل ماته ساده یې کړه بېرته دلته څخه نور شیپ شیان تاسو هم ورته کولی ورته ګریډینس ګوره دا رقم ته هغه یې کړه ماته مثال دا رقم ته دا نن خصوص ګریډینس دا رقم ته راښکاره کړه مختلف شیپ پکې تاسو هر رقم ډیزاین تاسو خوښ یا ډیزاین پکې تاسو فارمیټ سلیکشن دې څخه هم تاسو کولی شئ مثال دې کې نه دې کې مثال هغه یې کوي کموي یې ډېروي رنګ یې باندې واخیستل پریزنټ داسې مختلف هغه دي مثال تاسو چې کوئ سایز یې مثال غټه وړه کې کوئ نو دا بېرته راځم چې دلته کې چې مثلا ډیزاین ته راغلی که دې ډیزاین ته راغلی مثلا دغه فارمیټ دغه هم دغه کلوز کومه دې څخه موږ رنګ کلر هم دې څخه هم چینج کولی شو ګوره دغې هغه مثلا که ورته ووایي دغه رنګ ور شین څخه نه ښکاري که نه ورته وایم دلته غواړم رنګ یې چینج کړم دې یو دانه هم چینجولی شئ ټول هم چینج کولی شئ دارنګه د کویک انسټاډاق مخکې مو تاسو ولوستل نور ډیزاینونه ښه هم پکې وره لیکلي کومه چې راته ښکته راسي پورته راسي دې مثال دا فارمیټ هم خوښ نه ده مثال دا فارمیټ ورته والی ګوره ښه ښکارېږي دلته راځم کومه چې تاسو مثال په لوستلو کې مثال یو چاته یو څوک په پوهولو کې تاسو ښه ښکارېږي هر رقم ته مثال هغه ډیزاین ورته خوښ کوي چارټ الیمنټ چې دلته ګوره اکسسریز د مثال نومونه دي کوم خواته راسي ګوره هر ګوره مختلف دا ډیزاینونه دي مثال هغه دلته راسي رانیسي ټایټل مثال راسي ښکاره نیسي سنټر د کوم ځای کې راپور غواړی سي دا ټول فارمیټونه د خپل هغه کوي دا رقم مثال رنګ یې چینجومه مثلا دې باندې درېږمه ګوره رنګ یې چینج شو ګوره د بیا مختلف ډیزاین پکې راغله مثال دا ډیزاین ما دا ډیزاین به خوښ دا ډیزاین ورکوي مختلف هر رقم دغه پکې کولی شي تاسو ټیبل سلیکټ کړئ مثال د ټیبل سلیکټ کړئ مثال دو ټیبل ورته کنیکټ ورکوئ کنیکټ یې کوئ ګوره چینج ټیب ده مثال دې څخه هم داسې بیا مختلف شي دغه ټرینه خوښ نه ده ورته ګوره دې ورته ما دا رقم ډیټا کې ماته راواله ګوره دا رقم ډیټا کې مثال ګوره هغه یو خواته راغلی کسټمر نیم دا ګوره مختلف فارمیټ تاسو چې کوئ دې کې راوستلی شئ فیصدي پکې راغلی هر شی پکې دا چینج پکې راولي سب ټوټل مثال ګوره فلټر ده که نه ورته آل یې کړه راته نو دا و زموږ د نن ورځې درس باقي هم په لویه الله پاک سپارو ښه وخت ولرئ